ورکو خو یو طرف ته چې موږ څه ګټلي دي هغه بیا نه ورکو دوی چې ګټلي تر غواړو یې خو چې موږ حاصل کړي هغه بیا نه ورسوو دا غټ نقصان ده دا غټ خیانت دی دغه علم سره علم د دغه دپاره نه وي چې په جوب کې وساتي او جوب په ډک کې علم د دې دپاره ده چې ځان هم په شریعت په برابر کې او بل ته هم کوشش وکړي چې شریعت برابر شي د مذهب خدمت موږ نه کوو حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله هغه یو سل پنځوس هجري کې د دنیا نه لاړ د قرآن او د حدیثو نه چې کوم نه جوړ او خلاص موږ تاسو ته په لاس راکړو چې موږ تاسو نن سبا دور د دغه وخت علماو حکم معلومولی چې په قرآن کې د اوداسو فرضیات مو معلومولی واجب او سنت او مستحبات په د لمانځه معلومولی نو امام په خیال باندې ډیره به مشکل و چې د قرآن موږ معلوم کړی وای د احادیثو نه موږ معلوم کړی وای خو یو موږ ته پوره دین په لاس راکړه دا فرض دا واجب دا سنت دا مستحب دا مفسد دا مکروه دا حرام دا په لاس راکړه او د موږ تاسو استادانو تر موږ پورې راورسو نن خدای نه خسته دي موږ نه بربادیږي کلی په کلی باندې سلفیان لګیا دي وابیان لګیا دي خلک د مذهب نه اړي مذهب ته د حقارت په نظر باندې ګوري ولې دغه عوامو ته موږ خدمت نه ده کړې د مذهب قدر مو نه ده ورته معلوم کړی حیثیت مو نه ده ورته معلوم کړی دوی د قرآن او د حدیث په رڼا کې د صحابو په رڼا په اقوالو په افعالو باندې د مذهب تایید او سلسله نه دي اورېدلي هغه وابي چې ورمخته چې قرآن او حدیث ورته بیانوي اهل ظواهر دي نو هغه ټول یې راړه دا چې دی رانه وابیان کېږي دا چې موږ د کمزورۍ نه دي نن چې بلې لارې ته ځي عقیدې ته ځي د موږ د علماو د کمزورۍ نه دي شاګرد ته ادب نه بیانوه موږ سره طالبان دوره کوي هر کال کې داسې پیښیږي د مشایخ کرامو برکت ته د استادانو د هدایاتو برکت ته رب کریم لږ نه څه نه څه عمل موږ ته راکړی چې موږ په سبق کې د سبق سره د طالبانو د دنیا او د آخرت د سعادت فکر را سره وي نو نصیحتونه ډېر کوو ما ته په قسم سږه ملګري ویلي دي چې په 14 کاله طالبي کې په ما کې دومره اصلاح نه ورغلی لکه دلته چې موږ یوه میاشت تېره کړه یو طالب راته قسم کو چې 14 کاله مې په طالبي کې وتلي 14 کاله یوې طرف ته 14 شپې دلته بل طرف ته د طالب په اخلاقو باندې موږ بحث نه کوو د طالب په عقیده کار نه لرو طالب پاکه خاوره ده ډېره پاکه خاوره ده ډېره پاکه خاوره ده او کم هدایت غواړي ځکه دغه تعلق د استادو د کتاب سره ده د مدرسې سره ده د دنیا د ماحول خدای را ساتلی دي چې لږ واقعات د مشایخو د اولیاءو د علماو ورته بیانېږي دې خاوره ډېره پاکه د قبولي ماده ده پکې دستي هغه خبر قبلوي موږ طالب پورې کوشش نه کوو د عقیدې په باب په عوامو پورې کوشش نه کوو نو که د مدرسې په عنوان کې د درس په خدمت کې لګیا یم کمزوري ده که د امامت په صورت کې لګیا یم کمزوري ده ګورئ دا د موږ تاسې ذمهوارۍ دي چې فارغ شو دا نه مانه څوک یې الحمدلله خدمت دا بوس دا کاکا درو نو موږ دا فارغت لفظ دا معنا اخلو چې دا معنا د ذمهواري نه فارغ فارغ شو دا معنا چې هیڅ کار هم ځکه نشته دا علم چې سړی وکړو د دغه نه بعد عالم کېږي چې پګړۍ وتړله تر اوسه نه یې ملا شوي هلته ملا کېږي چې ته قدري درس کې نو په مسله پوه شې په زرادي درس کې په یو قانون پوه شې اساغوجي درس کې په یو کلیاتو باندې پوه شې دا چې درس کوي بیا وروسته ملا کېږي یو اوس ملایي نشته پیري ډېر ملګري خلیفګان شي د یوه خیال دا وي چې زه خو بس لاړم ولایت کمالاتو ته ورسېدم نور ذاتي مسؤلیت نشته دا عین خلافت داسې ده لکه دغه مدرسي د دغه نه بعد خلیفه کېږي چې دی د خلافت نه بعد محنت شروع کړي د مریدانو په رشد په هدایت کې زړه وخوري د هغو د دنیا او د آخرت د فلاح او د بهبودۍ
د کامیابۍ تصور ورسره پیدا شي او خپل دی خپل مشایخ په نقش قدم روان شي هغه سنت تعقیبوي حضرت خواجه باقر الله صاحب د حضرت مجدد صاحب شیخ هندوستان کې 2 کاله کې د نقشبندي دومره خدمت وکړ چې د چستی او قادری او سروردی مبارکینو شپېتو کالو کې څومره خدمت کړو د په 2 کاله کې په نقشبندي کې دومره خدمت وکړ لیکن چې کله حضرت شیخ احمد سرهندی حضرت مجدد الفسانی معزول کو د ذاتي ګوشنشینی غوړه کړه چې دا مسؤلیت مانه طالب فارغ شو قابل سړی پیدا کو نو د شهرت نو مطلوب دبدبه نه مطلوبه بیا خلوت نشینی غوړه کړه دومره کمالات وکړي چې ادر رابطه چا اجازه به د رابطې چاته نه کړه دا معنی نه ورته ویل چې ته دې ما رابطه نیسه ولې هر سړي قابلیت دې دونه درلود چې د ده رنګ په یاد کړي رابطه ځکه رابطه د شیخ چې د شیخ رنګ دې ښه په یاد وي د هغه په انداز تا ته پیس پیدا کېږي یوه ورځ یوه مرید ته د خپلې رابطې اجازه وکړه چې ما رنګ په یادوه هغه چې رابطه وینیوه تر ننه بیا چا نه ده لیدلی وای د هغه ځای نه په جذب راووت د ګډېدا په شکل د غرو په طرف یې مخه وینیوه بیا چا نه دلدلی چې څه شو خو هغه د کمالاتو خاوندان عجز وکړي انکسار وکړي چې ویلي چې شیخ احمد غوندې شخص موجود شو خدمت کړی شي ذاتي خپله ګوشنشیني غوره کړه موږ نه په هر لحاظ باندې لوی کېږي نو غرض مې دا ده چې ډېر بیان چې وکړو اگر که خلکو ته الحمدلله که سکون و اطمینان باندې ناست دي موږ ته هم خوند راکوي دا خبرې چې څومره اوږدې شي لیکن ډوډۍ نه ده خوړل شوې لمونځ نه ده شوی بعضې کورو کې انتظامونه شوي دي هغه بیا هلته فاضاب وي او سهار ته بیا ختم ده هلته بیا بیانونه کېږي علما کرام به موږ تاسو ته بیانونه کوو نو موږ د خپلو ملګریو ته خصوصي ما به نور کله په بعضې نورو شیانو هم هدایت ورته کړه خو ځان زه دا وایم چې صرف او صرف مسؤلیت باید وپېژنو او د دغه مسؤلیت ذمهواري کې د خپل وس موافق محنت وکړو دور مجنون گذشت و دور ماست هر کس را چند روز و نوبت اوست دغه دین مخکې علما و ذمهواري پوره کړې ما ته ته را رسولی نن د ما ته مسؤلیت ده دا مسؤلیت ته باید متوجه شو د خپل علم په انداز موږ امام صاحب نشو جوړېدی موږ مجدد صاحب نشو جوړېدی خو د وخت موافق عالم یو د وخت موافق پیر یو د دغه وخت مسؤلیت موږ ته تاسو ته ده موږ نه یو مسؤل په دې باندې چې د مجدد صاحب دور به ژوندی کوو د امام صاحب دور به ژوندی کوو هر د کمزوري د استعداد د وجې نه تنزل را روان ده ورځ په ورځ باندې بیا مو خدای پاک نه نیسي په د خپل وس موافق مه نیسي حضرت ابراهیم علیه السلام چې اور ته واچوه توتکۍ هغه تورې کنکۍ مرغۍ خپل وس د همدردۍ وکړو په مشوکه کې اوبه راواخیستې چې اور مړ کړم دومره اور و چې په هوا به مرغه تېرېدو ور سولوېدو خو خپل وس یې وکړ الله خپل حرام خپل جومات کور ورکړو اکثره دا په جوماتو کې اوسي خو کربوړي خپل دښمني ښکاره کړه د خدای د دوست سره د لورې نه یې پوکای ورکړو اوس موږ ته حکم دا د کربوړی مو چې چیرې ولید ولې یې په تیږه چې په اول ټک مو ویشت لکه 4 کیلو غنم چې صدقه کوي دومره ثواب خدای پاک ورکوي نو موږ او تاسو په خپل ژوند کې د دین په تایید باندې نیولې چې د توتکۍ غوندې موسم باید هغه کار وکړو د چا مخالف نه شو معاون شو علاقه کې د دین خدمت یو عالم شروع کړی دا نه چې ودرېد ما په نامه دي وي باید د هغه ملاتړ وکړو کار یې شروع کړی د ورسره معاون شو حضرت داود علیه نبی علیه السلام ته خدای پاک خطاب کوي یا داود اذا رأيت لي طالبا فكن له خادما چې اماد لري طلبګار دی ولید نو ته خادم جوړ شه چې د دین خادم دی ولید د دین طلبګار دی ولید نو ته خدمت کوم خادم جوړ شه معاون جوړ شه مخالف ما جوړېږي د دغه مسؤلیت احساس چې را سره پیدا شي بس مشکل ذاتي حل ده زه څوک شوم او اوس یې موږ سره څه پکار دي دغه پلار او دغه مور او دغه قریبانو موږ تاسو ته سترګې وې 12 کاله 14 کاله 10 کاله یې خرچې راکولې نن موږ څه تحفه باید ورکړو کورته
نن موږ د علم چراغ باید کور کې یسو کور کې بل کو خور لور مور زوی ورور وراره پلار ښځه په دین نه دي خبر نو چراغ ورته بل کو بیان ورته وکړو چې په دین خبر شي هغه په دغه پوه شي چې ایمان دغه د 1200 کلو خرچه بې ځایه نه ده تللې نن یې کور ته ډیوه راوړه کور کې رڼا جوړه شوه برق بل شو نن به مې زوی او ښځه لور او ورور او قریب ټول د جهنم نه خدای پاک بچ کوي کور طمع لري کلی طمع لري علاقه طمع لري او خدایي مسؤلیت را دي غاړه ده د خلکو ارزو یې پوره کو د الله حکم په ځای کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم په ځای کو د یغو په نقش قدم روان شو د یغو اتباع ورکو د خپل اسلاف او خدمتونه ویر نه کو د یغو احسانات په ځان باندې ویر نه کو د یغو قدر گزار اوسېګو د یغو احترام په ځای کو او دعا کوي اوسېګو احترام د معنا نه چې صرف پاره په مجلس کې سره پیښ شو چې توجه ورته کوو خدمت کوو امور او پلار حق سړی نشي ادا کوي خو په دغه ادا کېږي چې 15 وخت لمانځه کې ځان ته چې دعا کې مور او پلار ته بیم کې چې خپل فرض عمل کې مور او پلار ته هم څه نه پلی عمل کې ثواب وربکې د استادانو د مشایخ کرام حقم په دغه نه ادا کېږي چې څپلې سمې کا هغه زندگی کې چا کال دی ورسره تیرو په یغه کال کې قدر او احترام کوه ټول عمر استاد شو داسې نه ده چې دیغه کال استادی ده ټول عمر استاد شو ټول عمر په موږ باندې حق لري چې خپل ځان ته دعا کوو خپل استاد ته دعا کوو چې ځان ته دعا کوو خپل پیر او خپل مقتدا ته دعا کوو د ژوند کې چې کوو پس تمر نه به کوو د دې چې کوو د دې اولاد قدر بم کوو د دې اقارب قدر بم کوو د دې هغه خپلوانو احترام بم کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه د خدیجه کبرا مړه ده څو کاله بعد حضرت عایشه صدیقه چې رسول الله په نکاح کې راغله 3 کاله دغه نه بعد په نکاح کې راغله دغه نه بعد هم وایي چې په کور کې به پسه حلال کو د حضرت خدیجه کبرا د مرګري برخه به کړه چې هغه مرګري په ژوند کې ورته راتلې دي سره به مرګتیا درلوده وای حسن تعهد دغه ویل کېږي چې علاقه به نه ختمه چې هغه د خدیجه کبرا د بیبي خپل مرګري وي دیغو په کور کې به چې خیر او خیرات شوم قدر یې کو هغه نه ویرو موږ پیر پیژنو خو زوی نه پیژنو استاد پیژنو زوی نه پیژنو ورور او مور او پلار نه پیژنو اخته بیا په حقیر نظر باندې ګورو تر ځان یې کم بولو زه ملایم هغه امیده منم چې دی امیده ته ملایې خو د پلار نه دې څه حاصل کړي دي د هغه پلار دی وجه نه یو عالم په درس کې د شاګرد ناسته چا یو روایت پښتنه تر وکړه دوه ټولې زه تر څو دا روایت نه درته بیانوم یو وارې به پلان کې ته ورجګېږئ سر به ورمشکوئ موږ تاسو ته د حدیث تېر شو که نه ولې دغه حدیث چې تاسو پښتنه رانه وکړه د ده د پلار نه دې ما زده کړی اوس دلته محدثین لیکي ګورئ اوس خو یې شاګرد و د شاګرد و خو لیکن د شاګردي سره هغه د پلار د وجې حق یې نه وساقه د تا شاګرد ده خو د ده پلار د تا استاد ده د هغه استاد په نسبت د حق ده په تا باندې وي د تا د استادي حق به په ده وي چې ته یې استاد یې دی د شاګرد ده خو د ده یو حق د هغه نسبت د وجې نشته چې د پلار د تا استاد تېر شوی نو د ټولو به سړی تعلق ساتي د پلار په نظر د هغه خپلوانو په نظر باندې به د ټولو تعهد ساتي نو بیا پس دغه خدای پاک سړی کامیابوي رب کریم دې د موږ تاسې دا راتګ دا ناستۍ دا د ملګرو فراغات دا د خلکو تعاونونه د اخلاصونو خدمتونه ټول په خپل دربار کې قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین